چې کله نه بدر منیر وفات شو او شاهد خان هیرو شو نو داسې وګڼه چې پښتو فلم وفات شو بلکې پښتو فلم پناه شو بلکې د شاهد خان او ورسره دا چې د کوم هم اثر دی دا یو سواتې دی محمد حسین او د ارباز او عجبګل هم خپل معیار را ټیټ کو جهانگیر چې د اداکار ښه دی خو د فلمونو معیار نشته نو د دې په دور کې پښتو فلم زه په ښکاره ټکو وایم چې په شرمونو وشرمېدو کتلو قابل جوړ نه شو او د شاهد خان خو د سره هیرو دی نه د ده نه زیات خو که تاسو ماته د هیرو کردار راکوئ د ده نه د اوریجنل کولی شم بسم الله الرحمن الرحیم قدرمنو کتونکو ثمره فریده یم الله دې وکړي چې تاسو ټول روغ جوړ خوشحال وئ او د خپل ژوند نه خوندونه او مزې اخلئ ډېر ګران ډاکټر حنيف خليل صاحب راسره موجود دی زړه مو غوښتل یو ځلې بیا چې ډاکټر صاحب سره څو خبرې وکړو دوی د ملغلرې خبرې تر تاسو در ورسوو نو راځئ چې ټولو نه مخکې ډاکټر صاحب ته ستړي مه شي او په خیر علي ووایو ډاکټر صاحب ټولو نه مخکې د ستړي مه شي او په خیر علي ډېره مننه سمر جانه ښاد اوسه د پښتو فلمونو نه علاوه د دنیا په کومو فلمونو کې پاتې شوي دي یا کار یې کړی دی ډېره مننه سمر جان اول خو چې زه یو وضاحت وکړم جی زما په هکله زما د لوستونکو کتونکو اورېدونکو شاید دا خیال نه وي چې فلمونو سره زما څه تعلق پاتې شوی دی جی یا ما څومره فلمونه کتلي دي نو زه اول دا وضاحت کول غواړم چې فلمونه ما په پښتنو کې شاید زما عمره چا بل چا نه وي کتلي په سوونو نه شمار زیات دی زرګونو ته رسېدلي دي جی د پنځم جومات کې چې ما سبق ویلو د هغه وخت نه ما فلمونه کتل شروع کړي دي او تر ننه یې ګورم پښتو د پاکستاني اردو فلمونه هندي د انګلیش ځینې فلمونه او ورسره ما څه د چاینا رشیا جاپان او د روس ایران افغانستان ځینې نور فلمونه هم ما کتلي اوس راځم ستاسو پوښتنې ته چې پښتنو د پښتو فلمونو نه علاوه چېرته د دنیا په نورو فلمونو کې هم کار کړی دی او که نه دی کړی نو دا هم ډېرو خلکو ته شاید نه وي پته یا په صحیح معنا ورته نه وي پته چې پښتانه څنګه چې په هره څانګه کې ډېر صلاحیت لرونکي دي ډېر استعداد لري ډېر قابلیت لري دغه شان د هنر او آرټ په میدان کې هم ډېر صلاحیتونه لري او زه باید دا هم وضاحت وکړم چې د پښتنو په دغو صلاحیتونو ما کتاب هم لیکلی دی په خپلو تجربو چې ما فلمونه څومره کتلي دي او د پښتنو په دغه صلاحیتونو باندې زما کتاب دی پښتانه په فلمي نړۍ کې نو فلمي نړۍ نه مراد هم دا دی چې پښتانه په ټوله دنیا کې چرته په فلم کې راغلي دي او د فلم کومو څانګو سره تعلق پاتې شوی نو اوس تاسو پوښتنې ته د دې وضاحت نه پس راځم چې پښتانه د دنیا د ټولو نه لوی چې کوم فلمي انډسټرۍ دي یا صنعتونه دي یا څانګې دي په هغې ټولو کې پښتانه پاتې شوي دي ټول نه لوی صنعت هالیوډ دی نو هالیوډ تاسو ته پته ده چې دا په امریکا کې د یو وړوکي ځای نوم و هغه ځای کې یو سټوډیو جوړه شوه بیا د یو ښار نوم شو او بیا د هغه ټول ښار او د هغه ټولې سیمې پېژندګلو د هغه هالیوډ نوم سره شوه او بیا چې فلمونه جوړېدل په هغه سټوډیو کې د هالیوډ په دغه ښار کې نو هغه د هالیوډ فلمونه به یادېدل بیا په ټوله امریکا کې به چې چېرته فلمونه جوړېدل نو د هالیوډ د ښار نه بهر هم نو هغې ته به هم د هالیوډ فلمونه ویل او اوس خو هالیوډ فلمونه داسې یو شهرت یې ترلاسه کړی دی چې د امریکې نه بهر هم څومره د انګریزي فلمونه جوړېږي که هغه برطانیه جوړي که کینیډا جوړي او که نور ملکونه جوړي نو هغې ته هم د هالیوډ فلمونه وایي نو پښتانه په دې هالیوډ کې هم پاتې شوي دي او داسې وګڼئ چې د امریکې چې کوم هالیوډ دی په هغه فلمونو کې هم کار کړی دی او د امریکني فلمونو نه علاوه چې کوم د انګلیش فلمونه دي په هغې کې هم کار کړی دی یعنې تاسو به حیران شئ چې زموږ د پېښور یو آرټسټ و حسن خیام هغه د امریکې په دې هالیوډ فلمونو کې 12-14 فلمونو کې هغه هیرو راغلی دی مین کردار یې کړی دی او ډېر کامیاب فلمونه جوړ کړي دي
خو بیا چې امریکې نور فلمونه جوړول نو په هغې کې ځینې نورو پښتنو اکټینګ هم کړی دی او د اکټینګ نه علاوه چې د فلم کومې څانګې دي په هغې کې هم پاتې شوي دي یعنې په ډایرکشن کې په پروډکشن کې په کیمرامین کې په لیکلو کې په دې ټولو کې د پښتنو کردار دی خو ښکاره کردار خو په سکرین باندې وي په شیشه باندې وي نو هغې کې مونږ آرټسټ اکټینګ یا اداکارۍ ته زیاته توجه کوو نو د حسن خیام نه علاوه د هالیوډ په فلمونو کې د پښتنو ډېر بنیادي کردار دی د افغانستان ځینې آرټسټان هغوی په هالیوډ کې کار کړی دی زموږ د پښتونخوا ځینې آرټسټان تر دې چې د کرک یو هلک دی چې هغه په هالیوډ کې کار کړی دی د هالیوډ یو فلم دی کایټ رنر چې دا کایټ رنر چې دی دا اصل کې په یو ناول باندې جوړ شوی دی نو هغه ناول هم د افغانستان یو لیکوال خالد حسیني هغه ناول لیکلی و بیا هغه ناول چې فلم شو کایټ رنر باندې نو په هغې کې د دوو ماشومانو کردار دی یو احمد محمود زاده نوم دی او یو بل دی دواړه د افغانستان د ماشومانو کردار د کایټ رنر کې هغه پښتنو ادا کړی دی دغه شان په دې خیبر باندې یو فلم جوړ شوی دی د هالیوډ نو په هغې کې پښتنو کار کړی دی دغه شان یو شمېر نور فلمونه دي چې د امریکې دي په هغې کې د پښتنو اداکاري موجوده ده او په نورو څانګو کې هم خو زه تاسو ته دا وایم چې د امریکې د فلمونو نه علاوه پښتنو په کینیډا کې په فلم کې اکټینګ کړی دی اداکاري کړې ده په هالینډ په فلمونو کې پښتنو کار کړی دی او دغه شان چې د انګریزي نور فلمونه څومره دي نو په هغې کې هم د پښتنو یو کردار دی په اداکارۍ کې هم او په ځینې نورو میدانونو کې هم څه د افغانستان اداکاران دي او څه د پښتونخوا دي او څه د بلوچستان د پښتنو د سیمې اداکاران دي نو داسې وګڼئ چې پښتانه د پښتو نه علاوه د دنیا په ګڼو ملکونو کې په فلمونو کې کار کړی دی چې ټول نه لوی صنعت پکې هالیوډ دی او هالیوډ نه علاوه چې دی که مونږ بیا د پښتنو کردار ته ګورو نو په نورو سیمو کې په ایران کې په روس کې په انډیا کې یعنې هندوستاني فلمونو کې او د نړۍ په ځینې نورو ملکونو کې چې کله د فلم صنعت مونږ ذکر کوو نو په هغې کې په پښتنو کردار راوځي په مختلفو څانګو کې ډېره مننه ډاکټر صاحب بل سوال طرف ته راځو چې په هندوستاني فلمونو کې د پښتنو د کار معیار څنګه دی دا مو ډېره ښه پوښتنه وکړه د هندوستاني فلمونو کې د پښتنو د کار او د معیار نه ځینې خلک خبر دي خو شاید چې هغسې نه وي خبر څنګه چې حق دی زه لږ دلته وضاحت کول غواړم زموږ خو زیات خلک دې نه خبر دي چې په انډیا کې پښتانه چې دي دا شاهرخ خان او امیر خان او سیف علي خان سلمان خان او دا مشهور خلک دي بالکل خو دا خو ډېر اوسني دي بلکې د فلم انډسټرۍ ورته تاسو بچي ووایي ماشومان دي دا د هندوستان د فلمي صنعت بنیادونه پښتنو ایښي دي یعنې تاسو به حیران شئ چې په هندوستان کې فلمونه جوړېدل نو ړومبی فلم چې دی دا په 1914 کې جوړ شوی دی او د 1914 نه تر 1911 پورې په برصغیر کې په فلم کې دا ټکنالوژي نه وه چې هغې کې د خبرې وشي مکالمه وشي هغې ته به خاموش فلمونه ویل نو په خاموش فلمونو کې هم د پښتنو کردار او بیا چې په 19 کې د خاموش فلمونو نه انډیا راووته او د مکالمې د خبرو فلمونه شروع کړو ټاکي فلم یې شروع کړو نو بیا ړومبي فلمونو کې پښتانه یعنې داسې وګڼئ چې زه تاسو ته څو نومونه واخلم چې هغې د هندوستان په خاموش فلمونو کې هم کار کړی دی او چې کله ټاکي فلمونه راغلل ټکنالوژي راغله نو بیا د ټاکي یعنې د خبرو د ویاندو فلمونو ابتدا هم پښتنو کړې ده زمونږ تاسو مرجانه د پیرپۍ چې ده که نه د پېښور او نوخار په منځ کې بالکل شته دا پیرپۍ چې دا هسې خو ټول نوخار د فلم انډسټري په حواله ډېر لوی کردار دی خو په دې پیرپۍ کې یو شخصیت و دغه نوم و ګل حمید او د ګل حمید د 1914 نه تر 19 پورې په خاموش فلمونو کې موجود او د 19 نه پسته په ټاکي فلمونو کې موجود
دا هغه دور دی چې انډیا سره لا خپل د دې معیار نه هیروګان او نه د فلم د معیار نور خلک وو. ګل حمید لاړو د پیرپۍ نه بمبۍ ته، هغه ځای کې فلمونه شروع کړل او ډېر ښکلی شخصیت و، د هیرو دپاره ډېر فټ و. ګل حمید دغه کار شروع کړو چې انډیا کې فلم شروع شو، نو هغه خلکو هم ترې زده کړه کوله. دغه شان د پېښور نه ذکریا خان لاړو. ذکریا خان زمونږ د کوز نوي کلي و، او چې انډیا ته لاړو نو هلته یې ورته نوم کېښود جینت پېښوري. دی هم په خاموش فلمونو کې هم و او بیا په ویاندو فلمونو کې هم و. دغه شان د پېښور نه چې کومه هندو فیملی وه، پرتوی راج، دا هم بنیادي طور پېښور کې و. د ده پلار په پولیس کې و، نو دوی به په پېښور کې اوسېدل، پرتوی راج. نو دی هم لاړو د انډیا هغه برخې ته چېرته چې فلمونه جوړېدل. نو تاسو داسې وګڼئ چې دی ګل حمید، پرتوی راج او زمونږ ذکریا خان جینت پېښوري، دا هغه بنیادي خلک وو چې ورسره یو بل کس ملګری شو، رفیق غزنوي. نو دې 4-5 کسانو هندوستانیانو ته د فلم ټکنیک وښودلو، د اداکارۍ چل یې وښودلو. او یو کس بل ډېر ضروري دی چې هغه ستاسو د جمرود و. په دې جمرود کې یو هنرمند و، نو د هغه نوم و وزیر محمد خان. دا وزیر محمد خان ته هلته نوم بدل کو په انډیا کې WM خان. دا WM خان اداکار هم و او سندرغاړی هم و. دا چې زه تاسو د انډیا د لومبي ټاکي فلم خبره کومه، عالم آرا، نو د عالم آرا چې دا د یو سندرې نه شروع کېږي او هغه لومبي سین یې سندره وي. دا سندره چې دی په دې کې آواز هم د وزیر محمد خان دی او په دې اداکاري هم د یو فقیر کردار وي. اداکاري هم وزیر محمد خان کړې ده، WM خان. دا د فلم کې په برصغیر کې د موسیقۍ لومبۍ سندره وه، تاریخي، او دا لومبۍ سندره پښتون ویلې وه. و خو د اردو خو اداکار او ویناوال ویونکی دا پښتونو وزیر محمد خان. دغه 5-6 هغه کسانو چې انډیا د دې نه د فلم چل زده کو. او بیا چې تاسو وایئ چې معیار یې څه دی، نو دومره لوی معیار یې دی، څه د دې هزارې خلک هم او د پښتونخوا د نورو سیمو هم. او تاسو غور وکئ چې د پښتنو په هندي فلمونو کې معیار څه پاتې شو. د ذکریا خان زوی امجد خان چې دا په شولې فلم کې گبر سنگ دی، بالکل هغه شولې فلم کې هیروګان چاته نه دی یاد، یا د هیروګانو ډایلاګ او مکالمې چاته نه دی یادې، حالانکه هیروګان په هغې کې امیتاب بچن او درمندر و، خو ویلن پکې امجد خان دی. نو د امجد خان هغه مکالمې هم خلکو ته یاد دي، هغه سټایل هم یاد دی، او دومره یو کامیاب کردار یې وکړو چې هیرو څوک نه پېژني، ویلن پېژني. تاسو اوریدلی دی که نه د شولې فلم چې سردار کتنے آدمی تھے، وایي چې سردار 4، او بیا د ده هغه خپل یو سټایل. نو امجد خان د ذکریا خان زوی، دغه شان د پرتوی راج زوی راج کپور، و خو هندو خو د پېښور نه تللی و، او د راج کپور هم اثر یوسف خان، دلیپ کمار لیجنډ هغه، او ورسره د افغانستان نه چې راغلو نو فیروز خان، دا یو بل یو لوی شخصیت دی. د پشین نه کادر خان چې دا یو بل لوی شخصیت دی. د کادر خان پلار د پشین و، مور یې د افغانستان وه، په قبیله کاکړو. نو دا هغه لومبي نسل یو دویم نسل د انډیا فلمونو ته ورکو چې په هغې کې د دلیپ کمار، راج کپور، کادر خان، فیروز خان او امجد خان غوندې خلک وو. نو تاسو وګورئ چې د انډیا په فلم انډسټري کې به د دې لیول خلک نور چرته وي، او وروسته خو دا تسلسل بیا روان پاتې شو. په دې کې تاسو ته پته ده چې د پرتوی راج دا زوی چې و راج کپور، نو ده سره 2 وروڼه نور هم وو، یو ششي کپور و او یو شمی کپور و. نو دا بیا د پېښور جرړه ده. بیا د راج کپور زوی ریشي کپور دی، دا بیا د پېښور جرړه ده. وینود کنا ماشوموالی په پېښور کې تېر کړی او سبق یې پېښور کې ویلی، او پښتون کلتور او تناظر سره انډیا ته لاړو. هغه پخپله بیا یو ډېر لوی اداکار جوړ شو. نصیر الدین شاه چې دی د ده جرړه د افغانستان ده،
هغه پخپله د انډیا د فلم انډسټري یو لیجنډ دی، ډېر لوی اداکار دی. او دا وروسته چې څومره کپور فیملی ده نو دا خو د پرتوی راج او د راج کپور نه را روانه ده. څومره چې خان فیملی ده نو په هغې کې خو خانان د امجد خان او فیروز خان غوندې خلک وو. او هغه چې شروع یې موږ د ګل حمید نه کړې وه نو تر دې پورې خبره راغله چې د ریشي کپور زوی رنبیر کپور دی، د پېښور جرړه ده، د دې نورو بچي دي. نو په انډیا فلم انډسټري کې که د ټول نه لوړ معیار دی هغه پښتنو دی. یعنی اخیری خبره به دا وکړم چې ټول هندوستاني فلم انډسټري را یوځای شي، یو دلیپ کمار به پیدا نه کړي. او دلیپ کمار چې دی هغه د پېښور د جرړې نه تللی دی. او دغه شان که تاسو په ویلن او په طنز و مزاح کې وګورئ، زما خیال دی چې د انډیا خپل اداکاران کدر خان هم نشي پیدا کولی. کدر خان چې د کم لیول اداکار دی هغې امجد خان هم نشي پیدا کولی چې د کم لیول ویلن دی. نو په هندوستاني فلم انډسټري کې بنیاد هم پښتنو ایښی دی او معیار هم پښتنو قایم کړی. ډاکټر صاحب بل سوال طرف ته راځو، د پاکستاني فلمونو کې پښتنو هم څه برخه شته که نشته؟ او دا پښتنو هم ډېره اهمه ده ځکه چې د پاکستاني کوم اردو فلمونه دي که نه نو دا هماغه د هندوستان د اردو فلمونو تسلسل دی. یعنې د اردو نه علاوه به داسې ووایو چې د برصغیر د ویش نه مخکې په ځینې نورو ژبو کې هم فلمونه جوړېدل، په تلګو، ملیالم او په دراوړ بنیاد او په ځینې نورو ژبو کې چې فلمونه جوړېدل خصوصا بنګالۍ کې نو په هغې کې هم پښتانه وو. او خو دا د برصغیر د ویش نه مخکې. د برصغیر د ویش نه مخکې چې کله موږ د هندي فلمونو په نوم باندې کومه پېژندګلو یادو نو په هغه وخت کې یو سټوډیو لاهور کې وه. یعنې په بمبئی کې به هم سټوډیو وه خو په لاهور کې به هم د برصغیر د ویش نه مخکې چې کوم د بالیوډ فلمونه دي په لاهور کې به هم جوړېدل. نو لاهور خو د اوس پاکستان موجوده پاکستان په جغرافیه کې دی. نو دلته خو ډېر لوی اداکارانو چې اول یې په انډیا کې کار کړی بیا په پاکستاني فلمونو کې کار وکړو او پښتانه، بلکې د انډیا په دې فلمونو کې په زنانه اداکارانو کې ډېر لیجنډ اداکاره به هم زه یاده کړم. دا مدوباله چې ده که نه د دې خپل نوم دی ممتاز بیګم. او دا د زموږ د صوابع د مانیرې د بنیاد دی. د دې پلار د تجارت دپاره تللی و او بس بیا هلته په هندوستان کې پاتې شو. نو دې مدوباله د ماشومانو د کرکټرو نه ابتدا وکړه او بیا خو دا لیجنډ جوړه شوه د دلیپ کمار او د مدوباله فلمونه او د مغل اعظم او ځینې نور د کلاسیک معیار فلمونه بیا دی ورکړه. نو زما مقصد دا و چې په د برصغیر د ویش نه مخکې د دې خاورې خلک چې هلته کې وو نو بیا د ویش نه پس ته دلته په فلم انډسټري کې پاتې شو. او په هغه وخت کې د دې فلمونه هم د هغه معیار وو، بلکې خلک داسې وو چې د هغه ځای تربیت شوي وو یا د هغه فلمونو نه پاکستاني فلمونو ته راغلل. نو تاسو وګورئ چې په پاکستاني فلمونو کې د امجد خان چې موږ د انډیا یاد کړو د دې ورورو امتیاز خان دا د ذکریا خان زوی و. هغه امتیاز خان به دلته پاکستاني فلمونو کې کار کولو او امجد خان به هلته کولو. دغه شان چې دا کوم زمونږ سودیر دی، سودیر پښتون دی، دا دلته کومه ګړی ده یو ګړی ده د هغې اوسېدونکی دی، یعنې د پېښور سره بلکل خوا کې دا ورسک روډ باندې چې کومې علاقې دي. نو سودیر هلته هم کار کړی و. بیا په پاکستاني فلمونو کې خو هغه لیجنډ جوړ شو، ډېر لوی اداکار جوړ شو. دغه شان دلته ځینې نور داسې کسان وو لکه رفیق غزنوي چې دی په هند کې هم کار کړی، دلته په پاکستاني فلمونو کې هم کار وکړو په مختلفو میدانونو کې. رفیق غزنوي خو داسې یو شخصیت و چې هغه اداکار هم و، لیکوال هم و، پروډیوسر هم و، ډایرکټر هم و، موسیقار هم و، سندرغاړی هم و، د فلم په هره څانګه کې دغه کردار و. او د پاکستان نو په پاکستاني فلمونو کې هم کار وکړو. یعنې هغه ابتدایي دور چې دی که نه داسې وګڼئ چې په انډیا کې او په پاکستان کې دواړو کې هغه سینیر اداکاران پاتې شوي نو معیار یې ډېر اوچت و. خو کله چې موږ وروسته دور ته راځو د پاکستان اردو فلمونو ته نو بیا هم دلته ډېر اداکاران پښتانه دي چې هغه ډېر لوی حیثیت لري. لکه تاسو وګورئ د کوي خان د سوات دی او هغه په ډرامه کې هم په فلم کې هم لیجنډ و، ډېر لوی اکټر و.
کوي خان د کوي خان نه وروسته چې کوم زمونږ جونیئر خلک ورته ووایه دا خیام سرحدي چې دی دا د رفیق غزنوي نواسې و په فلم کې هم و په ډرامه کې هم و خیام سرحدي ډېر لیجنډ اداکار دی او دغه شان که مونږ بیا نورو ته ګورو نو دا چې کوم د پښتو فلمونو کې لوی لوی اداکارانو دوی به په اردو کې هم کار کولو مثلا تاسو همایون قریشي راواخلئ د بنو دی نو هغه و خو پښتون و د پښتو فلمونو کې هم کار کولو خو هغه پېژندګلو چې دی اردو ده او د اردو ډېر لوی ویلن دی دغه شان طارق شاه په پښتو کې هم کار کولو خو هغه پېژندګلو جوړه شوه د اردو د فلمونو ډېر لوی ویلن دغه شان فردوس جمال پېژندګلو خو د اردو ده خو په پښتو فلمونو کې هم کار کړی دی نو فردوس جمال ډېر لوی اکټر دی په ډرامه کې هم او په فلم کې هم بیا که د وروسته دور ته راشو زموږ خاص کر آصف خان چې دی هغه خو وروسته دور سره تعلق نه لري سینیر دی نو هغه و خو د پښتو فلمونو لوی اداکار خو په اردو کې هم هغه ډېر لوی کردار دی ډېر فلمونو کې په مختلفو کردارونو کې هغه اداکاري کړې ده بیا ګوره تاسو د وروستي دور ته راشئ زموږ عجب ګل دی زموږ ارباز خان دی او دا ځینې داسې اداکاران جهانګیر شولو جهانګیر پېژندګلو پښتو ده خو عجب ګل ارباز او دغه خلکو د اردو نه خپل پېژندګلو شروع کړې وه او بیا راغله په پښتو فلمونو کې کار وکړو نو په پاکستاني فلمونو کې که مونږ ګورو د اردو په پاکستاني فلمونو کې نو هم د پښتنو کردار ډېر جوت دی او ډېر اهم دی او ډېر د معیار دی د پښتو پخواني فلمونو په اوسنو فلمونو د دوه معیار کې څه فرق محسوسوي سمرجان ډېر لوی فرق دی د پښتو د پخوانو فلمونو معیار ډېر لوړ و بلکې تاسو دې ته غور وکړئ چې د پښتو کوم لومبی فلم و لیلا مجنون نو د هغې لیکوال و د حمزه بابا غوندې شخصیت د هغې پروډیوسر هدایتکار او د هغې لوی اداکار د رفیق غزنوي غوندې شخصیت و فلم جوړ کړی رفیق غزنوي و نو رفیق غزنوي خو د انډیا د نورو فلمونو لیجنډ و نو په پښتو کې چې کوم دی د رفیق غزنوي غوندې شخصیت په فلم کې شامل و په هغې کې حبیب جان هیروین وه د معیار هیروین وه هغه سندرغاړې وه خو په هغه فلم کې د هیروین کار کړی نو د داسې شخصیاتو د یو ټیم نه چې کله فلم جوړ شو د هغې معیار خو ووچت سره د دې چې هغه فلم ریلیز شو ولګېدلو ناکام شو خو هغه ناکامۍ وجه دا وه چې یو خو په هغه وخت کې د پښتو فلم میدان نه و رواج نه و خلک بلد نه و بل په هغه وخت کې هم د کتونکو سطحه دومره لوړه نه وه چې د دومره اعلی معیار فلم دې خوښ کړي ډېرو کمو خلکو خوښ کړو خو زه دا وایم چې د پښتو د فلم آغاز وشو د لیلا مجنون په 1929 کې د دې فلم کار شروع شو په 1940 کې دا فلم سینماګانو ته راغلو بیا ډېره موده په پښتو کې فلم نه جوړېدو بیا چې کله دا خو د 1940 خبره ده کله چې په 1940 کې د برصغیرو ویشو شو نو پاکستان کې د پښتو فلمونو په کار ده چې شروع شوی نه شروع کېدل ډېره موده نه شروع کېدل یو وخت کې سلیم راز صاحب او طاهر افریدي یو کوشش کړی و په 1991 کې څه اخبارونو کې اشتهار هم ورکړی و چې فلم جوړ کړي خو هغه کامیاب نه شو په یو وخت کې میر عبدالصمد ډېر لوی شخصیت و په خوشحال او اقبال هم کتاب لیکلی دی دی په لاهور کې و په انفارمیشن محکمه کې هغه کوشش شروع کو او د دې کوهاټ یو پښتون و رحیم ګل چې هغه د پاکستان د اردو فلمونو کې دا ډېر اهم حیثیت و نو رحیم ګل ته څو ځله ویل چې پښتو کې فلم شروع کا خو هغه هم شروع نه شو اخر کې په 1980 کې یوسف خان شیربانو فلم جوړ شو دا دوه فلمونه په یو ځای جوړېدل یو په کراچۍ کې یو په لاهور کې په کراچۍ کې یوسف خان شیربانو جوړېدلو په لاهور کې کله خزان کله بهار جوړېدلو په یوسف خان شیربانو کې چې کوم ټیم وو هغه لیکوال علي حیدر جوشي و هیرو بدر منیر و ویلن چې د هغې نعمت سرحدي و او هیروین پکې یاسمین خان و او دلته چې په کله خزان کله بهار کې کوم ټیم و نو په هغې کې ویلن همایون قریشي و او هیرو پکې امان و او د هغې نور ټیم هم بدل و بهرحال دواړه فلمونه جوړ شو
کله خزان کله بهار چې په سینما راغلو د هغې خلاف څه پروپیګنډې وشوې جلوسونه وشو هغه د سینما نه کوز شو هغه فلم غیب شو یوسف خان شیربانو وچلېدو او ښه کامیاب وچلېدو داسې کامیاب وچلېدو چې د پښتو فلمونو تاریخ د هغې بنیاد کېښودی شو نو بیا ورپسې یو بل فلم جوړ شو دره خیبر هغه یو جدا ټیم و خو هغه فلم یې ډېر کامیاب جوړ کړو یعنې په هغه فلم کې هیرو آصف خان و هیروین پکې ثریا خان وه او په هغې کې ویلن چې دی امان او ورسره جمیل بابر په یو اداکار کې یو انګریز په دې کرکټر کې راغلو په دغه فلم کې په ړومبي ځل ګلنار بیګم موسیقي یعنې سندرې راغلې او په هغه ړومبي یوسف خان شیربانو کې خو د سړي اواز چې د خیال محمد د هدایت الله خو په د دره خیبر کې بیا خیال محمد په ړومبي ځل فلم ته راغلو یعنې د سندرغاړي په حیث نو هغې له چې یونس کیاسي کومه سندره لیکلې وه مونږ یو د خیبر زلمي پښتو زمونږ شان دی او مونږ پښتانه یو په وطن مو ځان قربان دی هغه دومره هیټ شوه خلکو خوښه کړه چې هغه ټول فلم ډېر کامیاب تر اوسه پورې هغه اورو که نه تر اوسه پورې په ریډیو به م غږېدله اوس هم خلک وایي نورو سندرغاړو مو ویله او خلک دې ته هم حیران دي چې یونس کیاسي په پښتو کې دومره پیژندلو هم نه لرله دا سندره څنګه ولیکله بلکې زه دلته تاسو ته دا هم ووایم چې په دې سندره باندې مراد شینواري صاحب دعوه کړې وه چې دا زما ده موږ هم داسې اورېدلي صحیح او بیا یونس کیاسي صاحب هغه سره قانوني جنګ شروع څه عدالتي هغې څه وکړو عدالتي کیسه شروع شوه بیا مراد صاحب ویل چې دا زما نه ده دا د اجمل خټک ده نو اجمل صاحب هم انکار وکړو چې زما نه ده دا سندره بیا یونس کیاسي په هر لحاظ سره ګټله نو زما خیال دی چې فیصله په دې وشوه چې مراد صاحب خپل موقف نه رستو شي او سندره د یونس کیاسي وګڼلی شي خو ستاسو پوښتنه دا وه چې د پښتو فلمونو پخوانی معیار څه او اوسنی څه دی نو پخوانی خو دا معیار و چې یوسف خان شیربانو جوړ شو دره خیبر جوړ شو په دې وخت کې یو فلم جوړ شو د دره خیبر په وخت کې دا دره خیبر په 91 کې جوړ شو په 92 کې جوړ شو علاقه غیر له سندرې او کیسه حمزه بابا لیکلي نو د حمزه بابا معیار خو ټولې دنیا ته معلوم دی هغه خو هغه د ړومبي فلم لیکوالو علاقه غیر ډېر کامیاب شو بیا د دغه نه پسته چې فلمونه شروع شو ادم خان درخانه او دا ابتدایي 2-3 کالو کې یعنې اویایم یو اویایم دوه اویایم دې 2-3 کالو کې چې کوم فلمونه جوړ شو هغه ټول کامیاب شو نو دغه شان د پښتو فلمونو یو معیار سیو شو او هغه معیار به زه تاسو ته په لنډه دا ووایم چې ټوپک زما قانون زرتاجا اقرار انصاف ګڼکپ سره جوړه ناوې د یوې شپې بلتون وخت زما غلام بل ډېر فلمونه دي چې دا لیست په مانه اوږد شي دا ټول ما کتلي دي او یو ځل نه اووه ځل مې کتلي دي نو دا فلمونه هغه و بلیک اینډ وایټ به وو یو نیم به پکې چېرته کې رنګین راغلو زندان فلم رنګین و ناوې د یوې شپې رنګین و په زړو فلمونو کې خو دا به هغه رنګین و چې کوم به 2 جبي فلمونه پښتو کې به هم و په اردو کې به هم و او چې کوم به صرف پښتو کې فلم و به بلیک اینډ وایټ و خو په هغې به خلکو سر ماتولو یو فلم یې نه قضا کولو ځکه چې معیار یې و او په هغې کې به کیسه وه په هغې کې به کلتور و په هغې کې به یو ښکلې موسیقي وه خیال محمد گلنار بیگم هدایت الله او د رفیق شینواري غوندې طرزونه او بیا د بدر منیر جمیل بابر آصف خان بیداربخت طارق شاه عمر دراز او ډېر لیجنډ ویلن نعمت سرحدي د دې غوندې اداکاران به وو پکې لیاقت میجر غوندې کامیډي به وه اوس تاسو اوربل فلم وګورئ یم د ټرک ډرایور نو په هغې کې د لیاقت میجر اداکاري څه کمال اداکاري ده اصل خو هیرو په هغې کې آصف خان دی او د آصف خان پلار بدر منیر وي خو لیاقت میجر خپل یو کردار کمال یې کړی دی نو لنډه خبره دا ده چې د پښتو فلمونو پخوانی معیار ډېر اوچت و هغه د انټرنیشنل فلم انډسټري سره د مقابلې کولو بیا چې کله دا دور راغلو داسې 1990 92 نو په دغه دور کې په فلمونو زوال شروع شو او بیا د سینیر اداکارانو د کار کم شو جمیل بابر فلمونه کم شو آصف خان کم شو بدر منیر کم شو اگر چې بدر منیر تر مرګه پورې هیرو راغلی دی خو بیا چې دی تر 2000 پورې د پښتو فلم انډسټري تباه شوه
سینما کلچر هم په ختمېدو شو خو معیار ختم شو. چېرته به چې حمزه بابا او مراد شینواري، یونس کیاسي، سردار خان فنا لیکوال وو، هغه لیکوال بدل شو. چېرته به چې رفیق شینواري موسیقار وو، هغه کیسه لاړه. چېرته به چې د هدایت الله او خیال محمد او ګلنار بیګم، کشور سلطان غوندې سندرغاړي وي، هغه خلک لاړه. نو د 2000 نه پس ته پښتو فلمونه جوړېدل، خو څه بکواس غوندې فلمونه. او چې کله نه بدر منیر وفات شو او شاهد خان هیرو شو، نو داسې وګڼه چې پښتو فلم وفات شو، بلکې پښتو فلم پناه شو. بلکې د شاهد خان او ورسره دا چې د کوم هم اثر دی دا یو سواتې دی محمد حسین او د ارباز او عجبګل هم خپل معیار را ټیټ کو. جهانگیر چې د اداکار ښه دی خو د فلمونو معیار نشته. نو د دې په دور کې پښتو فلم زه په ښکاره ټکو وایم چې په شرمونو شرمېدو، د کتلو قابل جوړ نه شو. او د شاهد خان خو د سره هیرو دی نه، د ده نه زیات خو که تاسو ماته د هیرو کردار راکئ د ده نه د اوریجنل کولی شم. نو ځکه چې د هغه د پلار سینما ده، ارشد سینما د دوی خپله ده، رور یې ډایرکټر دی ارشد، او دی پکې هیرو جوړ شو. او اوس لا خو ډایرکټر هم دی، پروډیوسر هم دی، او پته نه لګي څه دی. نو اوس تاسو داسې وګڼئ چې د پښتو فلمونه اوس هم جوړېږي په اختر کې یا په داسې یو نیمه موقع باندې نوی فلم راشي، همدا ارشد دی جوړي یا یو نیم بل پروډیوسر یې جوړ کړي. خو اوس د پښتو فلم معیار دا دی چې زه خو 15 منټ هم د پښتو فلم هغه کم چې شارټ وي، کم چې یو منظر وي، 15 منټ هم نشم کتی. او پخواني فلمونه تاسو ته ما ویلې چې ما 7 ځل کتلي دي. معیار یو یوسف خان شیربانو به ما 10 ځل کتلي، در خیبر به ما دغه عمره کتلي. په هغې زه نه ستړی کېږم. دا چې ما کم نم وي کتلی په ړومبي ځل یې ګورم 2-3 منټونه زیات نشم کتی، پته راته ولګي چې دا فلم دی که دا سیاسي ګند دی. نو د پښتو فلم معیار بالکل ټیټ، ذلیل او پریوتی جوړ شوی. ډېر خلک هر یو نیګیټیو پازیټیو ځینې خبرو خامخا وي، نو په دا هم ورسره پوه کا چې مونږ خو لږ خپل بچي فلمونو له چې لیږو یا یې فلمونو له ځي، نو مونږ یو چېرې دا خو بد کار دی، ښه کار نه دی. مونږ ته مونږ دین اسلام هم د اجازت نه کوي. لږ په دا تاسو څه نظر دی؟ ګوره فلم به ذات خود بد شی نه دی. د فلم استعمال، د فلم معیار، د فلم مقصد، د فلم نتیجه او اثرات څه جوړېدی شي، اصل خبره هغه ده. ګوره که تاسو وګورئ نو ځینې تاریخي فلمونه جوړ شوي دي، ډېر ګټور دي. ځینې په دیني او مذهبي موضوعاتو فلمونه جوړ شوي دي، ځینې د صحابه کرامو په تاریخ باندې فلمونه جوړ شوي دي. دا ټول ډېر ګټور دي. دا د علم، د تعلیم، د زده کړې سبب دي. تاسو وګورئ چې د حضور پاک صلی الله علیه وسلم په دور باندې چې هالیوډ کوم فلم جوړ کړی دی، دی میسج 2.5-3 غنټې فلم کې چې کومه زده کړه کېږي هغه په 6 کتابونو کې نه کېږي. تاسو وګورئ چې د یوسف علیه السلام په د ژوند او تاریخ باندې کومه یو کیستواره ډرامه جوړه، بالکل ما کتلې ده. تاسو کتلې ده؟ د کوم معیار سیز جوړ، ډېر زبردست، ډېر بهترین. څو پیرې مې کتلې، 100 پیرې د کتلې او ستړی شوی پرې. د حضرت عمر فاروق په هکله فلم وګورئ، د نورو صحابه کرامو په هکله تاریخي فلمونه وګورئ، د موسی علیه السلام په ژوند باندې د انګریزي فلم دی 10 کمانډمنټس، د معیار فلم دی. نو کله چې په فلم کې تاریخ وي، علم وي، سنجیده وي، نو خو ډېر ګټور دي. د دې تاریخي فلمونو نه علاوه هم عام فلمونو کې ډېر لوی سبق وي. هغه فیملی فلم وي، سنجیده فلم وي، هغې کې فحاشي نه وي. تاسو په دې وروستو فلمونو کې فرض که د امیتاب بچن دغه وګورئ، نگهبان دی که څه داسې نوم یې دی، هغه پلار او مور یو د هغې 4-5 بچي او هغه یو پوره سبق ښیي چې نافرمانه بچي څنګه وي، د دولت لالچ څنګه وي او نورې کیسې څنګه وي. نو د فلم نه چې کله مثبت فلم یو د حیا عزت په پرده کې، نو هغې نه خو ډېره زده کړه کېږي. خو چې کله فلم داسې شي لکه د اوسني پښتو فلمونه، نو دا خو نه په دین اسلام کې جایز دي او نه په پښتونولۍ کې جایز دي او نه په انسانیت کې جایز دي. د وخت زیان دی او نه ترې څه زده کړه کېږي. نو فلم ته کتل غواړي. فلم به ذات خود بد شی نه دی. د فلم اثرات، مقصد، معیار څه دی، هغې ته کتل پکار دی.
ډیره مننه ډاکټر صاحب. زړه خو مې نه غواړي چې مرکه سره راغونډه کړو خو ډیره زیاته اوږدېږي کتونکي هم بیا یې چې یاره دا خو ډېر اوږد دی خو زه انشاءالله به بله مرکه کې ډاکټر صاحب نه بیا په همدغه اړه څه سوالونه وکړو ځکه چې څه خو په زړه باندې ضرور شته. ډاکټر صاحب د وخت راکولو یو جهان مننه. الله مو آباد او خوشحاله لره. ډېره مننه سمر جان.